ایران سره شوې اټومي لوزنامه د کلونو مذاکراتو پس کال 2014 جنوري په میاشت کې عملي شوه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 15 مستقل غړو په شمول جرمني او ایران ترمنځ شوې د لوزنامه کې ایران رضا ښودلې وه چې اټومي وسله به نه جوړوي. د دې په بدل نړیوال طاقتونو ایران ته منلې وه چې دوی باندې لګېدلې اقتصادي بندیزونه به ختموي او د ایران کنګال بانکي کاتې به خلاصوي. خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ چې د پخواني صدر باراک اوباما د وختونو د لوزنامې نقاد پاتې شوی ژمنه کړې وه چې د صدر منتخب کېدو په صورت کې به دا لوزنامه د خپل خوانه ختموي. تېره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا په مهال صدر ویل د لوزنامې دوی ځان کې کچه کړي. د ایران اټومي لوزنامه د امریکا په تاریخ کې یوازینۍ داسې لوزنامه ده چې له خرابوالي څخه ډکه ده او په ټولو چارو باندې پکې یو اړخ هر څه کولو ته غاړه ایښې ده. په کال 2015 کې زیاتره ریپبلیکن سینیټرانو د کانګرس د لارې یو قانون وړاندې کړی چې تر مخه یې ځان له د هر قسم لوزنامې بیاکتنې او د څارنې اختیارات ورکړي. دغه قانون تر مخه صدر هم د دې مجاز ګرځول شوی و چې هر 3 میاشتې پس په کانګرس ته یو رپورټ ورکوي چې آیا ایران د شوی لوزنامې پالنه کوي او کنه، او دا چې دا لوزنامه د امریکا قومي سلامتیا په ګټو باندې پریوزي. که صدر د دې منظوري ورنکړه نو کانګرس سره د 3 میاشتو مهلت دی چې د خپل خوانه څه کوي او کغلې پاتې کیږي. که چېرې کانګرس څه کول غواړي نو دوی له به سمدستي داسې قانون سازي کول وي چې د بندیزونو لاره بنده کړي او بیا به یې لار هم خلاصه شي. د کار لپاره کانګرس ته خالي د اکثریت ضرورت دی. ځینې کسان بیا دا پوښتنې هم کوي چې د امریکا د منظورۍ نه پر شا کېدو سره به آیا دا لوزنامه د هر خوا نه ماته شي؟ که چېرې صدر د ایران پالنه کولو منظورۍ نه انکاري شو نو د دې مطلب دا نه دی چې امریکا د لوزنامې نه پر شا کیږي. د منظورۍ نه ورکولو خبرې د امریکا ائتلافیان هم خفه کړي. نړیواله ورورولي دا نشي زغملی چې د یوې داسې لوزنامې نه پر شا شي کومه چې فعاله ده او ثمرات ورکوي. کو د منظورۍ نشوالي د لاسه دا لوزنامه ختمیږي نو د ایران لاسونه خلاص دي چې یورانیم غني کولو او تولید باندې بیا لاس پوري کړي. که څوک هم د لوزنامې نه بهر شول، لوزنامې پالنه یې پرېښوده یا یې د دې سرغړونه وکړه نو د دې مطلب به دا وي چې بیا زموږ لاسونه خلاص دي چې د خپل وطن د ګټې لپاره کوم هم ګامونه پورته کوو. د امریکا هر ګام کو چېرې د دې لوزنامې سرغړونې سبب ګرځي نو دا به واشنګټن لپاره نړۍ کې د یوازې کېدو تراخه نتایج ولري.